ګرانو مینوالو د لیاقت تصور د پیج دپاره تاسو خپل کلامونه د ویډیو په شکل کې مونږ ته رالیږلی شئ. دا نننی کلام مونږ ته د صوابۍ پنجپیر نه زلمی شاعر اسامه تاثیر رالیږلی دی. تاسو ته هم خوندونه واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د لیاقت تصور صاحب د پیج نه تاسو ته ملګرو مخاطب یم. نظم به درته وایم، نوی نظم مې لیکلی دی چې ژوند مې څه د محبت دی، د نفرت نه مې نفرت دی، نور به څه وي زما ژوند کې، خو بس ته مې په ژوند کې. ژوند مې څه د محبت دی، د نفرت نه مې نفرت دی، نور به څه وي زما ژوند کې، خو بس ته مې په ژوند کې. محبت کې دې هوسېږم، محبت کې مې هوسېږي، ته زما په سوچ کې اوسې، زه دا ستا په سوچ کې اوسم، ته زما په خیال کې اوسې، زه دا ستا په خیال کې اوسم. ته پته شته جانانه کله کله ویریږم د نفرت د دې دنیا نه، او د دې تورې بلا نه، د نفرت په دې دنیا کې څومره ډېره مینه وشوه، څومره مینه کېږي. ته پته شته جانانه د نفرت په دې دنیا کې څومره ډېره مینه وشوه، څومره ډېره مینه کېږي، څومره ډېره وینه تویږي، څومره ډېره به تویږي. ته پته شته جانانه د نفرت په دې دنیا کې دغه خلک کافران دي، دغه خلک ظالمان دي، دغه خلک قاتلان دي. دوی د مینې نه منکر دي، د مین د سر سودا کړې په مین روانه دنیا کړې. ته پته شته جانانه ته پته شته جانانه د نفرت ورځ پیدا به د نفرت په ورځ مړ کېږي، محبت په ورځ پیدا به محبت په ورځ مړ کېږي. دوی نفرت ته مینه وایي، دوی وحشت ته مینه وایي، دوی نفرت کې پیدا شوي، دوی نفرت کې به مړ کېږي. دا روانه سلسله ده د نفرت تورو تیارو کې، د نفرت په غېږ کې اوسي. ته پته شته جانانه چې یو ورځ به داسې کېږي، دا تاثیر به دې مړ کېږي، او زما د قبر خوا کې څو ګلان به راټوکېږي، نوم زما به ترې جوړېږي. ته پته شته جانانه چې یو ورځ به داسې کېږي، دا تاثیر به دې مړ کېږي، او زما د قبر خوا کې څو ګلان به راټوکېږي، نوم زما به ترې جوړېږي. دا ګلان به زما حق کې، دا ګلان به ګواهي کړي. دا په قبر کې چې پروت دی، دا تصویر د محبتو، دا تاثیر د محبتو، دا تاثیر د محبتو.